جنرال خوشال سادات به له دندې لرې کیږي. آیا حقیقت لري او که نه؟ په دې تړاو مو درته مکمل راپور چمتو کړی دی. درنو کتونکو السلام علیکم. که چیرې تاسې د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. د تیرو 2 ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې دي چې جنرال خوشال سادات به له دندې ګوښه کیږي او پر ځای به یې لوی غل ایوب سالنګي مقرریږي. خو دغه خبره حقیقت لري او که نه؟ ټول راپور راسره همدلته وګورئ. جنرال خوشال سادات هغه څوک دی چې د ولایتونو او ولسوالۍ سقوطونه یې ژغورلي دي او د جګړې شدت یې په وړاندې 18% زیات و، خو بیا هم هیڅ ولسوالۍ او ولایت سقوط ونه کړ. برعکس یې د ځواکونو د تلفاتو شمېر هم د تیر کال په پرتله 3 برابره کم و. جنرال خوشال سادات داسې څوک دی چې د واک جزیرې یې ختمې کړلې، د بلخ د امپراتور غرور یې مات کړ او د لنډغرو جرأت یې وځپه. د ولسمشریزو ټاکنو د امنیت کمیسیون مشري یې واخیسته او د دې ملي پروسې 3 واړه پړاوونه یې له توقع پرته ښه مدیریت کړل. د پولیسو په لیکو کې یې ګڼ شمېر تغیرات راوستل. جنرال خوشال سادات هغه څوک دی چې د افغانستان جګړه یې د یوه ملیټري آرټ سکالر له دیده وارزوله. 14 لویې جرمي شبکې یې ختمې کړې او مشران یې ورته ختم کړل. د لویو بامي چاودنو مخه یې ونیوله او تر زیاته بریده یې له دښمنه هم د جبههي جنګ قوت واخیسته. له تیرو 2 ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې دغه خبره ګرمه شوې ده چې جنرال خوشال سادات به له دندې لرې کیږي او پر ځای به یې حمید سالنګي په دنده باندې ګمارل کیږي. خو دغه خبره برعکس ده. که چیرې خوشال سادات له دندې څخه لرې کیږي نو سالنګي به د جنرال خوشال سادات پر ځای او جنرال خوشال سادات به د لوی درستیز په توګه معرفي شي، یعنی جنرال خوشال سادات به له اوسنۍ دندې څخه ارتقا وکړي. د یادولو وړ ده چې دغه خبره تر اوسه کوم رسمي شکل نه لري او نه هم خوشال سادات او یا د هغه پلویانو په دې هکله څه ویلي دي. په دې اړه به له تاسو سره وروسته نور معلومات هم شریک شي. زموږ سره اوسئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.